الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الغيبة أشد من الزنا. كتاب شروع زاد الطالبين فاكي دروس روانو د جملة اسمية. اغا حديثنا جملة غسيوشي اغا مشتمل بجملة اسمية بانده. الغيبة غيبت چه اشد سخت من الزنا د زنانا. الغيبة حدیث چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاناو صحابو تبوسو کو چه غیبت دا زنا نسنگ سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے چه زنا انسانوں کی انسان توبہ بس اللہ تے گرزی غیبتو کی توبہ بس انو آکس نمارفی بو مرسر واری او اکثر داسی منشی بلدارا چه غیبت خلقو د ګناه نه ښکاري مزه ورکوي او زنا خو هر څوک بد ګڼي او ځان ترې ساتي او حیا او غیرت د وجې نه بل داره چې غیبت انسان سپک ګڼي بار بار یې کوي نو ځکه دا د زنا نه سخت شو. او د دې قباحت په حدیثو کې قرآن کریم کې ذکر دی چې دې مثال داسې کړو مسلمان غوښه خوري ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ولا يغتب بعضكم بعضا. جو الغيبت مکوي غیبت دې څنګه نه بعض غیبت نکړي او بیا وی دې مثال داسې کړو مسلمان غوښه چې خوري ته هغه مړ دي دا تاسو بد کړئ غیبت داسې بد کړئ. لغوی صرف تحقیق دی. الغیبت دا مصدر دا بعد ضربه یضربونه اجف دی. اجف منا معطل العين. اشد دا صيغه دا اسم تفضیل په مان د سختۍ سره د باب د ضربه یضربونه چې دا راځي. زنا دا مصدر دے دا باب دا ضربه یضربونا ناقص او دانگی معطل لا مرتولی کی زنا یزنی رما یرمی پوزن دے اعلال پاکی چیر شیر. دا دی نحوی ترکیب الغیبت مبتدا دا مبتدا مرفوعی الغیبت مرفوع ده پتا بره ضمه ده او ضمه په لفظ کې چې ده موجود ده اعراب اللفظي سره. اشد ده صيغه اسم تفضیل ده او غیر منصرف ده لکه صفت معنی پرته را وزن فعل ده دی وجه تنوین نه راځي. اشد اشد اسم تفضیل لے او دادو من سر استعمال لے اسم تفضیل تبدیل طریقو استعمالی کی الف لام سرا اضافت سرا ومن سرا دلتا من سر استعمال لے من سر استعمال وی او دادا مؤنث او دا تثنی او دا جمع او دا واحد مذکر طول دا پارا افعلو وزن رازی ذکر اشد مذکر لفظ اگر چه غیبت لفظ کے معنی نو اشد اسم تفضیل لے بری ضمیر دی آغا ولا فاعل لے من الزنا من حرف جر الزنا مجرور جر سر مجرور دا متعلق شو اشد تو پوری اشد دو اسم تفضیل سر دا فاعلہ سر دا متعلقہ دا خبر شو بعد مبتدا سر خبرہ جملہ اسمیہ خبریہ شوا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.